طالبانو بیا ولې له ایرانیانو سره نښته کړې ده؟ آیا څوک پکې وژل شوي دي که نه؟ ایرانیانو سره یې څه وکړل؟ ولې سرحد وتړل شو؟ دا ټولې مهمې تازه پیښې په همدې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دي چې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې شوې ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیسیارۍ مرستیال همایون همت ویلي دي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا معلومه نه ده چې لانجې څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادۍ راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د هرات اسلام کلا په صفري سیمه کې وضعیت عادي شوی او پیښه شوې. کړکېچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسېدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کې د ظاهرا د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړې ده د صحنې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی وایي چې دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی. هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي. ایراني رسنیو راپور ورکړی دی چې د شنبې ورځې تر دې لانجې وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل شو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د ایران تسنیم خبریه اژانس ته ویلي دي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلي وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي. ځکه نو د په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور شول. د ایران ځانګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول شوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وشي. مننه کوم له تاسو چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د سول افغان چینل راتلونکي ویډیوګانې مه هېروئ. پخوانۍ ویډیوګانو ته مو هم یو سر ووهئ، تر اخره وګورئ، لایک یې کړئ. هغو لیدونکو چې چینل نه دی سبسکرایب کړی اوس یې حتما سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. همدارنګه خپل نظریات مو هم په دې اړه کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.